السلام علیکم. دا ویډیو د دې براډکاسټر د پاره د ځان ویورا BMW والا دا ویډیو وګورئ. تاسو چې دا کله د کراچۍ په ایرپورټ او د پیښور په ایرپورټ او یا د اسلام آباد په ایرپورټ راځي نو زمانه دی لاړ شي. امان الله زره ته زیات سنوي ما جنکو ته غټي غټي مو وایا پردی لور خور میډیا ته مرا والا د سي ته پښتون نه حسابيږي خو پتا دی مور خزي مور دې د باندې خزي چې زبر درځم دیر ته بزم کتا زرا منی کړم نو دا جنۍ ماپتا او زبر دینه قلارېګم او دا ما تستا په سر دم کوي را کوي خو که زه دیر ته لاړم او ورسېدم روغ دا د الله نوم یادېږي زما د په ذات د الله قسم چې دا جنۍ به بیا د دې پلار راولي او ماته به نکاح کوي که نه زما د دیر خان او ملک په پسیزي او په زور به یې راولم 2.5 کاله مې پلانجي کړي. امان الله د دې جنۍ نه قلار شه ملګرو دا ډیپیانې د دواړو وګورئ که تاسو دا غونډه دنیا هم ستاسو یې که نه زما د په خدای قسم چې نه مې دنه دا غین ښکته دی او نه مې دنه دا غین چې دی نو لکه بالکل دنه نه یریږي په یوه خبره باندې د دې جنۍ په کار کې کار مه ساته او دا خبرې مه کوه چې دا زمانه په ایرپورټ راشي. د ایرپورټ دمکي هغې سړي له ورکوه چې کم سړی د ښځې او د خور سره نیوی شوی او ګرفتار شوی. که د دې جنۍ په حق کې دی خبره وکړه ماته ور دی یاد چې دا کومه لایب ته چلی دا لایب چې دی دا به تا ته ډېر مهنګه پرېوځي. که ته پښتون او غیرتي نو د دې غونډو قیصو تا ته پته او د دمکۍ خبرې مه کوه. ما ستا هغه پلار هم نشي رانیوی ما ستا هغه دادا نشي رانیوی ما ستا هغه نیکه نشي رانیوی چې هغه نسب او نسب دی د څه وردېږي هغه ما نشي رانیوی. دا خبره په کولاو غوږونو باندې واوره او ای جنۍ په کور کې کېنه که پلار دې نشي ساتلی زه د هرې خبرې ذمهوار یم. زما د په ذات د الله قسم چې د دنیا کم قانون تا زما نه خلاصوي تا زه د حیا او د عزت نه خلاص کړی یم تا زما شپه ورځ خوب آرام کړی دی تا زما په میډیا کې مخې ته تلو کې ډېر زیات رکاوټ اچولی دی. 21 اکاونټونه مې ختم شو 2.5 کاله بېروزګارۍ مې وکړی 2.5 کاله مې د خلکو خویندې میاندې وکنځلې ولې چې تا په ما پسې راوسته زما خور او مور دې په خلکو وکنځله. اوس دا بړواګان پاتې شو چې څونه بړواګان دا نه چې نور هم څونه بړواګانې د دې غین په دې سر باندې به کېنوم ښځې به تیالم هغه چې هر څوک دا خبره په کولاو غوږونو ملګرو دا 51 رپورټ دی چې څوک هم دا ویډیو واورئ فرض یې وګڼئ دا زما د زندګۍ سوال دی. یو دلله چیلنج ورکوم که زه د راونیوم په ما باندې خو د خان صاحب د طرف نه پارچه شو د هر ښځه کوسې ماله دمکیانې راکوي د خان صاحب په پارچه کې به ماته ضمانت میلاو شي. که ده زه راونیوم په کراچۍ او د اسلام آباد په ایرپورټ کې نو د نوره قصه ختمه او که راوی نه نیوم نو دا خبره واوره چې نوره به بیا پلار په خپله راولي او تاله پکې شرط درکم بیا به ستا هم خور نکاح کوم. دا خبره واوره دا چیلنج پردو بچو له مه ورکوه. ته څوک یې په خپل مال باندې فخر کې مال د ډمو په خپو کې هم پروتي د غینډې سر ته به دې وخېجوم. چیلنج دی تا ته چیلنج قبول که چې ته وایې ته زما نه راشه زه به